بالکل ملګرو، دا وخت د تورخم د چې کومې واقعه ده هغه تازه صورتحال اپریشن تر څه حده پورې مکمل شوی دی. کوم چې اور لګېدلی و هغه باندې هم قابو موندل شوی دی او هغه اور هم چې کوم دی قابو شوی دی. دغه ګاډي دي کوم چې د حادثې ښکار شوي دي او دغه هغه غر دی کوم چې د پښمني په ټیم کې په دې ملبردار ګاډیو باندې راپرېوتی و. دغه ملبه ده. ریسکیو چې کوم ټیمونه دي دا وخت په امدادي کارونو کې مصروف دي. یو شمېر خلک هم راغلي دي، مختلف ادارو والا کسان راغلي دي. لوګي چې کوم دی اوس هم د ګاډو نه سټارټ دي. دا د ایکسپورټ لاین دی. دا هغه لاین دی کوم ګاډي چې د پاکستان افغانستان ته داخليږي. د ګاډو خو لا کنفرم پته نه لګي چې څو ګاډي دي، خو تقریبا 20 پورې 15-20 پورې ګاډي هغه ښکار شوي دي واقعي چې پکې د سیمټو ګاډي ورسره نور چې کوم د کینونه دي پیپسي والا او ورسره داسې نور هم ګاډي دي چې دغه څیزونه پکې بار وو.